او دغه مفسدین بل شی خو ورپاته نه دی اوس په دې ځای کې نه سنګر شته نه بل شته نه بل شته یوازې خوله یې خلاصه کړې ده د میډیا د لارې دغه دښمني ته یې ښه زور ورکړی دی چې دا مشکل دی په امارات کې دا مشکل دی په امارات کې دا مشکل دی په امارات کې تاسې وګورئ بې انصافه خلکو د اسلامي امارات نظام وګورئ امن یې وګورئ عدالت یې وګورئ حقانیت یې وګورئ په یوه وزارت کې دا دی امیرالمؤمنین صاحب مبارک د یو وزیر صاحب د یو وزیر ورور نه پرېږدي د یو وزیر زوی نه پرېږدي د یو وزیر قریب نه پرېږدي ټولو مسلمانانو ته یې لار خلاصه کړې ده چې هر څوک په د اسلامي نظام کې خدمت کولی شي دا ټولې ښېګڼې د نظام یې غورځولي دي یوازې په دې باندې مخه دي بس د ښځو حقوق یې نه دي ورکړي د ښځو سره ظلم دی د بشریت سره ظلم دی د خدای دښمنانو تاسې دې ته ولې نه ګورئ تاسې په د افغانستان کې وګورئ دا دلته چې کوم یرغلګر وحشتګر راغلي وه دې په کومه اندازه باندې ظلمونه کړي د دې ولسونو سره دا د پکتیکا ولایت ته روان وم پر لارې باندې یو کلي ته وګرځېدم د قومندان نعیم په نامه باندې یو شهید و ملکي سړی و چاپه پر راغلی و په یوه شپه باندې دی شهید کړی و ورور یې شهید کړی و دوه زامن یې ورشهیدان کړي و وراره یې ورشهید کړي و اته کسه شهیدان د یوه کوره څه د ښځو په مخ کې دا څه موسسات چې دي دا څه د بشر دوستان چې دي په ټولو کې یوه غږ نه کړي پورته چې ولې د دې مسلمانه سره دا وسو چې دا ودونه بمبار سوي چې د هغه سره څوک حساب نه کوي چې دا خویندې او میندې سوځه سوي چې د هغه سره څوک حساب نه کوي خو نن چې موږ خپل شریعت تطبیق کوو د الله تعالی دین راولو د الله تعالی د دین نفاذ کوو هر څوک په مخ کې راته ولاړ دي چې ولې داسې کوي ولې داسې کوي نو دا بیره او دا شی به نه وي پر رب متوکل دی دغه ایمان دغه عقیده به قدرمنو مجاهدینو ځوانانو ساتي او موږ چې څه وایو نظام چې څه وایي د اسلامي امارت مشرتابه چې څه وایي اول پر رب جل جلاله باندې اعتماد او باور دی او دوهم په تاسې ځوانانو باندې چې تاسې به د هر مخرب د هر دشمن غاښ ماتونکي یاست